مازدیګر شو دا نظر دا سوځېدو یاره ده بیا مازدیګر شو دا نظر دا سوځېدو یاره ده آخا په پورې بم دور دا لګېدو یاره ده بیا مازدیګر شو دا نظر دا سوځېدو یاره ده بیا مازدیګر شو دا نظر بسم الله الرحمن الرحیم دا پاک ټي وي ګرانو خوږو کتونکو مینوالو او په بهر دنیا کې ناستو مسافرو د محمد رسول الله صاحب سلام قبول او منظور کې پروګرام د رنگونه د وطن او زه به یو شعر ووایم چې مین په هر یو کس دی دا زمون ښکلی هیډورس دی او که سهار دی مازدیګر دی که سهار که مازدیګر وي د چکر دی د اولس دی نو یقینا چې یاره روجم تیره شوې ده او اخترم تیر شو او یقینا چې یاره دا ځل چې دی نو د اختر رنګونه هم پیکو ځکه چې لاک ډاون و د کرونا د وجې نه بیا چې دی نو دا کم ځای چې موږ موجود یو دلته چې دی نو په دې روژه کې به هم واړه راتلل لامبل به اولس په هم راتلو دلته ګڼه ګوڼه وه او د کلي اولس خلک چې دی نو په اخترو کې دلته راغلی دی نن مونږ غوښتل چې یاره زمونږ رنګونه د وطن نو په هغې کې زمونږ د علاقې د بټخیلي دغه رنګ دی دلته چې دی نو سږ کال په اختر کې چې دی نو او په روژه کې دغه د لامبلو ځای چې ورته ویلی شي سویمنګ پول دغه هم جوړ شوی واړه به راتلل نن به مونږ د دغې هم یو ننداره کوو د دې نه علاوه مازدیګری دی او زمونږ د کور کلي د خواوشا ډېر خلک چې دی نو هغه چکر له راغلی دی د هغوی سره به هم یو څو خبرې کوو خوش خبری وسیم میډیکل کمپلیکس بټخیلا په ملکن ډیویژن کې کیټګری A هسپتال ګرځولای شوی دی دې هسپتال کې به د هر خاندان لپاره د 100 لکو روپو پورې علاج بالکل مفت کولی شي د کډنی ترانسپلانټ سہولت صفا سوتره بلډینګ په کمرو کې د AC او هیټر سہولت د ماشومانو پیدایش لپاره جدید نرسری او فیمیل نرسرینګ سټاف د غریب اولس د مفت علاج او میډیسن لپاره جدید ترین لیبارټري ډایلاسس سنټر جدید آپریشن تھیټر ایکس ری ډیجیټل ایکس ری ECG او د کار پارکینګ سہولت هم موجود دی هم نن راشي او خپل علاج بالکل مفت وکړي وسیم میډیکل کمپلیکس ظاهر ټاور بټخیلا نو ګرانو کتونکو مازدیګری دی د بټخیلې ډورس دی او بیا چې دی نو هلته چې دی نو سویمنګ پول دی او زما سره تر څنګه ملګری قیوم خان دی زما خیال دی چې هغه هم په چکر راغلی دی دې ځای ته راغلی دی د هغه تاثرات اورو چې یاره د دې علاقې په ښکلا او بیا دلته چې دا کم کوشش شوی دی په دې حواله څه وایي رسا صاحب ستاسو ډېره مننه ایډوس ته راغلي په چکر باندې ایډوس خو زموږ د بټخیلي د چا خبره ده چې چکر خاص ځای دی اوس کرونا روژه کې کرونا هم وه او روژه هم د خلکو نو بهر مازدیګر به دلته راچکر کېدو او اوس هم دا موسم ښکلی دی ډېر مزیدار موسم دی بل پکې دی سویمنګ پول پکې هم ځای تیار شو بس د ایډوس ښکلی نور هم مزیداره کړه واړه راولي لوی پکې لامبي ټول راځي او بس ښه مزیدار موسم هم دی ډېر اوس کالم مالم تلو ته ضرورت نشته خیر دی جی خیر اول پر سره خپل تعارف وکړئ زما نوم دی فیصل جی او زه د مینګور اوسېدونکی یم او په دې ځای کې چې یو پروجیکټ مونږ جوړول غوښتو ډېر وخت نه زموږ اراده وه خو څه کال دا تکمیل ته ورسېدو او د دې خلکو خدمت لپاره دا ځای مونږ جوړ کړی دی چې په دې کې دوه سیګمنټ زموږ سره یو دا دی چې دا د لوی دپاره دی د دې ډپ چې هغه ټول 15 فوټه دی او هغه چې مونږ جوړ کړی دی د ماشومانو دپاره د هغې ډپ دی 3 فوټه نو اصل کې خلک خو سویمنګ پول ډېر جوړې جوړوي پوره ډپ ته پوره خو دا مونږ جوړ کړی دې دپاره چې دا ریسک فری دی که دې کې عام زموږ د خلکو نارمل هایټ چې هغه 15 فوټه یا څه لږ څه کم 15 فوټه یا څه له پاسه نو دې ته عام هر قسمه کس په دې کې لمبلی شي او بل نور د دې سیفټي دپاره زموږ سره مختلف قسمه شیزونه موجود دي لکه اوس پای کې زموږ سره لایف جیکټس راځي هغه زموږ سره موجود دي نور د عام ټوپان موپان چې دي کوم دا زموږ سره موجود دي او دې کوم د اوبو انتظامیه چې د هغه هم زموږ سره لینک ده نو هغه زموږ سره ټایم په ټایم تعلق ساتي چپی چپی سیندونه دنګ دنګ غرونه د وطن دا واړه د ملګرو بس رنگونه د وطن
ګرانو کتونکو هډورس ته او زمونږ مینوال کلیوال او بیا ماشومان چې دینو ډېر په ګڼ تعداد سره چې دینو هغه چکر له راغلي دي. رفیق زموږ سره موجود دی. څنګه حال دی؟ خیر دی جی، السلام علیکم. چکر دی راولو؟ بس راولو مازیګر ټیم د چکر مرو لګاو. څنګه د دې چې د مازیګرې او بیا د ګڼه ګونه او داس وبدي کنه ډېر خو یاره ماشاءالله زنګ د بڑخیلی کو سوچو کې پر د هر یو زی مشهوري زنګ د بڑخیلی خو تاسو سوچو کې جو آبادی د یو طرف ته سیند بل طرف ته غر دی دا څه خاص نشته علاوه د دې زینه واحد د زیدي سیدي چیرې دی ته مطلب پکنیک سپاټ ویلې شي بخپل مرته راتلی شي بچی مرته راويستې شي دا سي الحمدلله خبر نم زیدي سم مسله بګنيشته او ډېر انجوایمنت زیدي خلک راضي خمسدار مزاق لي خوند اخلي راضي او پارک پکې دی د بو یو خاص یو خپل سیستم پکې موجود دی نو کې د څه په بزو داسې و مچاره تقریبا زنګ سمره ملمانم راځي نو په برخېله کې د دې نه علاوه بل داسې یو ځای نشته چې مونږ ته بوزو او هغه مونږ مطلب خوشاله کو چې زنګ د څه ځای شته الحمدلله ډېر خسته ځای ډېر خپل ځای دی. خوګو ګرانو کتونکو یقینا چې یاره بالکل ډیره یخ هوا چلیږي او پس شاته چې دی نو ډېر په زور شور سره د سوات دغه سیند چې دی نو بهیږي باډوان پله تللی دی نیروم تللی دی او زمونږ مشران چې دي نو هغه راغلي دي په چکر باندې او مزه ترې اخلي. څنګه حال دی؟ خیر دی الحمدلله ستاسو دعاګانې دي. څه وایي چې د دې ځای په حواله د نو مازدیګري؟ بس دا خو زموږ د علاقې پوزه ده او دلته موږ راوځو چکرو ته ډېر خوند ترې اخلو د اوبه هم بهیږي او نور مطلب د کلیوال بټخیلي والا هډورکس تاڼه دا علاقې والا راغلي دي خوند ترې اخلي ښه ګڼه ګوڼه ده. د څه ټیم پورې دا خلک ناسي عموما؟ یاره جي د ماسپښین د مانځه نه شروع کوي او د ماښام لمونځ هم دلته ښه غټه جمع کېږي جي او په دې ډي باندې او لکه ناسي زما خیال دی چې یاره په روژه کې دا ځل لا خو ټیک ته چې یاره د دغه کرونا د وجې نه مشکلات خو بیا هم زما خیال دی چې یاره خلک ابتار پاټول دلته ښه په ګڼ تعداد سره راغلي راځي جي بالکل څنګه دا نو کل خلک تر تقریبا د ملکان ډیری جوړه ګرام او دې سدا علاقو والا ټول لکه مطلب دارینو تاسو پوښتنه کوو نو د دې خلک راځي او لکه مزه ته اخلي او جی او مشه څنګه د دې ځای د مازیګرۍ څنګه یاره یا شکر الحمدلله ډېر ښکلی مازیګری دی. او جی مزه کوي که نه؟ او مزه کوي چکر دی پکې وو او چکر هم پکې وواخه د وړو سره خبرې کوه لکه دا کم دی شفاف دی څنګه خیر دی څنګه لکه ښه ګرانو کتونکو واړه چې دي نو یقینا چې یاره موږ په خپله واړو دلته به راتلو ماشاءالله هغه سیستم برقرار دی دلته دی ولده چې یاره دلته هر وخت ګڼې اوس خو مازیګری دی او هواګانې چلیږي چېرته په چاپیرچل کې باران هم شوی دی نو لږ موسم یخ دی نورې خبرې کوو او د دې علاقې دغه ښکلاګانې تاسو ته ښیو. رنګونه د وطن دي او هډورس بټخیله ده او زما تر څنګه جانالي سلارزی هم راغلی دی او نن خپلو وړو له سپیشل چکر د اختر ورکړی نو هغه ګورو چې یاره هغه په دې چاپیرچل کې وګرځېدو او د دې علاقې په ښکلا مازیګري باندې د هغه څه تبصره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني رسا صاحب یقینا هډورکس ملکن بډخیله ملکن چې راوړي دا ټول علاقې چې کوم دي دا یو نیچرل بیوټي ده قدرتي حسن لري د هډورکس حوالې سره به دا ووایم چې دلته کې قدرتي سیندونه دي غرونه دي دا اوبه دي نو که چېرې حکومت دې طرف ته لږ غونډه کې توجه وکړي او په ټورسټ حوالې سره دلته کې لږ په کار وکړي دلته کې داسې پارکونه جوړ شي د فیملی دپاره د ماشومانو دپاره نو یقینا چې د دې خوشه علاقو نه خو هم او د بر نه هم چې کوم دی نو سیلګري راځي او د دې د دې ماحول نه د دې موسم نه به خوند اخلي نو او نن خو ماشاءالله موسم هم ډېر مزېدار دی خلک راوتي دي اختر تېر شوی دی روژه تېره شوې ده نو سیلانیانو دې طرف ته مخه کړې ده نو یقینا چې هډورکس بډخیله ملکن او د خوشه علاقې چې دي دا د قدرتي حسن نه مالامال دي موږ حکومت ته دغه خواست کوو چې یاره موږ له په دې نږدې ځای کې چې کوم دی نو د پاک څه انتظام وکړي چې هغې ته سړی خپل ماشومان راوستی شي فیملی راتلی شي د هغې د ناستې دپاره ځای یو سپاټي چې یاره هغه ځای کې انټرټینمنټ کېږي باقاعده هغې نه به حکومت ته هم پیدا او عوامو ته هم چې کوم دی نو سهولت وي. ډېره مننه. نو ګرانو کتونکو تاسو د جانالي سلارزی خبرې اترې واورېدلې یقینا چې یاره خاص کر د محکم اریګیشن چې یاره اکسین صاحب د مخکې ورځو کې موږ سره خبرې کړې وي چې یاره دا کم هډورس دی نو دلته به موږ د خلکو د ناستې پاستې دپاره چې یاره دلته راشي داسې ځایونه جوړو چې یاره خلک پکې کینی ضرورت د دې خبرې دی چې یاره دغه کمې چې دی نو دا پوره کړي شي زموږ د دې پروګرام مقصد هم دا وي چې یاره موږ د هغه علاقې په مسلو هم خبرې وکړو د دغه علاقې د ښکلاګانو نه هم تاسو خبر کړو نن به یقینا چې یاره تاسو د هډورس دغه پروګرام کتلی وي تر بله پروګرامه پورې خپل کوربه محمد رسول الله صلی اجازت ورکړئ ښاد آباد او خوشحاله اوسئ د الله په امان.